د تهجد مونځ ټوټل 100 رکعاته دی او دویم مسله دا چې د تهجد مونځ د سهار مونځ نه نیمه ګنټه مخکې کولی شي او دریم مسله دا چې یو مسلمان اوده نه وي هغه دپاره تهجد کول دا جایز دی او که نه دی جایز او څلورمه مسله دا چې د تهجد په هر رکعت کې سوره اخلاص د یو په ځای باندې 2 ځل یا 3 ځل یا 4 ځل ویل دا څنګه دي. ګران کتونکو دغه 4 واړه سوالات ډېر زیات ضروري او ډېر زیات مهم سوالات دي. ګران کتونکو د تهجد چې کوم رکعتونه دي په هغې کې کم از کم چې تهجد څوک کوي چې هغه کم از کم 2 رکعاته مونځ ادا کړي او زیات نه زیات چې دی دغه تهجد 12 رکعاته کولی شي او دغه مسله موږ تاسو ته په کتابونو کې ملاویږي. او دویم نمبر سوال چې تهجد مونځ د سهار مونځ نه نیمه ګنټه مخکې کول پکار دي. ګران کتونکو چې کله د ماسخوتن مونځ ادا کړي هغې نه واخله تر هغه د صبح صادقه پورې مطلب دا چې د سهار مونځ وخت نه دی داخل شوی تر دغه وخت پورې په دغه مکمل حصه د شپه کې تهجد مونځ کول دا جایز او دا روا دي. ها افضل او بهتر دا د شپې په آخري حصه کې دي مطلب دا چې د سهار مونځ نه لږ مخکې په دغه حصه کې تهجد مونځ ادا کول دا افضل او بهتر دي. او که چېرته یو مسلمان د شپې په 10 بجې مطلب دا چې لږ ویده شوی و او راویښ شو تهجد مونځ یې وکړو یا په 11 بجې یا په 12 بجې یا په 1 بجه مطلب د شپې په هر حصه کې دی راویښ شو او د چې دی نفل ادا کړل د تهجد په نیت باندې نو دا دغه تهجد مونځ ادا کیږي او دا دغه تهجد کیږي لیکن افضل دا چې د شپې په اخره حصه کې تهجد مونځ ادا شي. او دریم نمبر مسله دا چې د فقه کتابونو لیکلي دي چې تهجد مونځ دپاره خوب چې دا ضروري دی مطلب دا چې یو مسلمان ماسخوتن مونځ ادا کړو او هغې نه وروسته دی 20 منټه اوده شو 10 منټه اوده شو یا نیمه ګنټه اوده شو هغې نه وروسته دی راپورته شو نو دی چې دی کم نوافل کوي نو دی په تهجدو کې حسابېږي او دا تهجد حسابولی شي. نو دې د وجې نه تهجد دپاره چې دی کم از کم سناسن لږ خوب چې څوک وکړي نو هغې نه وروسته دی چې را بیدار شي نو دا دپاره بیا دغه مونځ تهجد حسابېدلی شي. او څلورم نمبر سوال چې تهجد په هر رکعت کې سوره اخلاص یا دې نه سوا نور سورتونه د یو په ځای باندې 2 ځل یا 3 ځل یا 4 ځل ویل دا څنګه دي. ګران کتونکو د نفلو دا مسله ده چې یو مسلمان نفل مونځ کوي نو په دغه نفل مونځ کې په یو رکعت کې یو سورت بار بار ویل دغه مسلمان دپاره دا جایز دي مطلب دا چې څوک تهجد دپاره راپورته شوی دی او هغه په اول رکعت کې سوره اخلاص یو په ځای باندې 2 ځل وایي یا چې 3 ځل وایي یا 4 ځل وایي یا 5 ځل وایي حتی که چې دی څومره ویلی شي نو د دپاره په دغه نفل مونځ کې یو سورت بار بار ویل بغیر د کراهته دا جایز دي. البته په فرضو کې چې څوک یو سورت په یو رکعت کې بار بار وایي یعنې دغه صورت تکرار وکړي نو په دې تکرار سره په دغه فرض مونځ کې چې کراهت را درومي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.